دوی افغانستان غواړئ که ځان له پښتونستان غواړئ؟ خپله خاوره خپل اختیار، نه منو دغه تور ښامار. انشاءالله زما ښکته پښتنو ورونو د ازادۍ سهار د خپلواکۍ سهار هم را روان دی. انشاءالله ستاسې بهادرتوب ته د سوات خلکو او د نور زما ښکته پښتنو د پښتونخوا ورونو چې تاسې پرون په دغه ګڼ تعداد کې راووتی او د تورمخي د رجب سنګ اولاد او د هغې باداران به مو اوس حیران کړي چې واقعي د احمدشاه ابدالي لښکر یې موږ پسې راتلو والا دي. او زما د 8 کالو د مبارزې مقصد دا و که غواړئ چې خپله خاوره خپل اختیار د دې دویم نمبر غلامۍ نه ځان خلاص کړي، ځکه پنجاب او د پنجاب پوج دا د امریکې او د برطانیې غلام دی. نو تاسې دویم نمبر غلامان هستئ او که غواړئ چې ځان د غلامۍ نه خلاص کړئ نو په دغه شانې تعداد کې به راوځئ. راځئ اول در باندې داسې یو ورکوډه غوندې کلیپ ګورم، بیا در سره خبرې کومه چې انشاءالله د ازادۍ نور پراختو دی. زما ښکته پښتنو ورونو تاسې خو د بنګالیانو نه خو بېغیرته خو ناستئ که نه، دومره بنګالي نه دومره واړه او ورپسې راتاو کړه. دغه پرون چې تاسې راووتی همدغه شانې به راوځئ او ورځئ په دې چمړیو وانې، ورځئ په دې پنجابي پوج په دې پوستو وانې. او څنګه چې بنګالیان ګوره د بنګالیانو نه تاسې سره زیات ظلمونه وکړه. بنګالیان خو دومره غیرت پکې و چې بس خبره قصه یې ختمه شوه. تاسې وانې 15 کاله کېږي تاسې د بابړې نه شروع کړئ د وزیرستان او افغانستان لر او بر ټول پښتانه تباه او برباد کړه. نو د ازادۍ واحده لار دا ده په دغه شانې تعداد کې به ټول مشران غږ کوي. او تاسو ته مخکې ما دا ویلي چې د هرې پارټۍ سره ستاسو تعلق وي، که هغه د عمران خان د پارټۍ وي، که هغه د پهر افغان باچا خان بابا پارټۍ که نورې. خو کله چې د پښتون د ازادۍ دغه راغی تاسې به ټول راوځئ. او پرون ما وکاته چې ټول راغلي د پښتونخوا ټول ورونه راغونډ شوي چې دا یو پارټۍ سره تعلق و. او دا د 8 کاله ته دا خبرې کوم چې په دې وټونو او په دې جعلي اسمبلۍ د پاکستان مه غولېږئ. دا چې جوړېدو ته دا فیصله کړې ده چې انګریزان هغې ورته ویلي چې دا پښتانه به تر مرګ د ورځې پورې ټکې، دا به د مرګ د ورځې پورې بېعزته کې، دا به د مرګ د ورځې پورې غلامان ساتي، تا ته ازادي نه درکوي، تا ته خپلواکي نه درکوي. ما یو 4 کاله مخکې 3 کاله مخکې ما یو ویډیو ډکه کړه او په هغه ویډیو کې مې د یو مراد سعید عکس مې ولګو، د علي محمد خان عکس مې ولګو، شیر خان افریدي عکس مې ولګو او پسې راتېر شه د پرویز خټک عکس مې ولګو. یو ته مې ویل ته بدرمني بل ته مې ویل ته بېدربخي بل ته مې ویل ته جمیل بابري بل ته مې ویل ته نعمت سرحدي او فلمونو والا. ما ویل ګوره دا ځان مه جوړوئ، خپل دې قوم ته صحیح لاره وښیوئ. ما پسې بعضې براله زما ښکته پښتنو ورونو ما ته بدرد او بدغلط کمنټونه وکړه. نن دې وکته چې مراد صحیح چې کومه خبره ما 3 کاله مخکې کړې که هغه ویډیو را پیدا شي هماغه مراد صحیح دې زما خبرې کوي، هماغه مراد صحیح دې د نورو پښتنو خبرې دا کوي. دې په خپله صوبه کې حکومت یې د اختیار نه لري. نو خبره دا ده چې د خپلواکۍ دغه ستاسې لار ده. بالکل دا د رجب سنګ اولاد موږ ته معلوم دی، دا پنجابي پوج موږ ته معلوم دی. دې په زندګۍ کې توره نه ده کړې. دې د 15 کاله کېږي کومه توره ته یې ماته وښیوه. بنګلادیش ته لاړو، کشمیر ته لاړو، کوم یو ځای نیولی دی بغیر د مسلمانانو د وژلو نه او د مسلمانانو د خرڅولو نه، د پښتون د خرڅولو نه بل کار یې نه دی کړی. تاریخ یې وګوره، په زندګۍ کې توره نه ده کړې. او دا هلک چې نیغ کېږي دغه زما دا پښتون چې په دې پوج کې دی د دې په سر باندې کېږي. یعنې قسم په خدای دا خواره موږ ته معلوم دي، د دې توره موږ ته معلومه ده، د دې زور موږ ته معلوم دی. قسم په خدای دی چې یو پښتون د 10 پنجابیانو اوس هم جواب وایي. خو کاشکې چې دغه پښتون په دغه پوه شي نو ازادي به په دغه شکل اخلئ چې راوچتېږئ به ټول او دغه شانې به له دې کوڅو نه راوځي. 400 مردان، نوخار، بډبیر او هر ځای نه به دغه شانې راوځئ چې چېرته پنجابي پوج پروت وي، که وزیرستان وي او که هر ځای کې وي او ورکړې ورته تړئ او د واټک نه اړوئ. نو ستاسې بیا خوښه ده که لوی افغانستان غواړئ او که ځان د پښتونستان غواړئ. او دغه ستاسې د حل لاره ده. په دې شیانو نه کېږي که نن یې پرېښودې سبا دې وژني. د دې لاره دا جوړ شوی د دې لپاره دی د خدای لپاره غږ وکئ چې موږ ازادي الو، یا لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان چې دا